واخان بندر کې د پاکستان لخوا د جوړ شوي سرحدي نښو له منځه وړلو ادعاوې. په سلامونه مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. په خواله رسنیو کې ځینې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې په هغه کې د بدخشان په واخان کې څو تنه وسلوال چې ځانونه د اسلامي امارت ځواکونه معرفي کوي ظاهرا سرحدي نښې له منځه وړي. د دوی د ادعاو پر بنسټ پاکستان د افغانستان په خاوره کې د نښې څلي جوړ کړي دي. په یو دغه څلي چې د دغه کسانو لخوا ویجاړیږي پاکستان او تر لاندې 2021 کابل لیکل شوی دی. په بله ویډیو کې ویډیو اخیستونکي ادعا کړې چې ګواکې پاکستان له دغه کار سره په ظاهره څه کوي، په دغه سیمه کې د اوبو یوازینۍ سرچینه ولکه کړي. طلوع نیوز د دغه ویډیوګانو د ثبت او ځای کره نیټه نشي تاییدولی. همدارنګه رسمي سرچینو هم تر اوسه د دغه ویډیوګانو په تړاو څه نه دي ویلي. دغه ویډیوګانې داسې مهال خپرې شوي دي چې اسلامي امارت هم د واخان په تړاو له پاکستان سره هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.